آیا په امیزون کې څه فیوچر شته ده او که نه؟ یعنې راته چې اوس کوم څیز زده کوې، خواري او محنت پکې پیسې پې لګوې، نو دې سره به ستا آینده راتلونکی وخت دا به ورسره ښه شي او که نه څه نه چې یو داسې بې بنیاده څیز زده کړې چې کال بعد 2 کاله بعد ختم شي، بیا یې دغه مزه نه وي او هغه پیسې چې تا ډېرې زیاتې په مشکله باندې ګټلې دي، ستا قیمتي وخت دا ضایع نه شي. تاسو به خامخا اورېدلي څه خلک وایي که نه چې د امیزون مارکیټ دا اوس سیچوریټډ شوی دی، کمپیټیشن ورکې ډېر زیات دی. اصل کې د دوی مطلب دا دی، دوی وایي هغه خلک چې 15 کاله مخکې اکاونټ جوړ کړی او سیلینګ یې سټارټ کړی، نو بس هماغه خلک کامیاب دي. اوس چې کوم نیو سیلر راځي زمونږ او ستاسو په شانې عام خلک، نو دوی ته سیل نه میلاوي، دوی په امیزون باندې نشي کامیابېدلی. امیزون د دوی دپاره نه دی. دا خبرې صرف یو کس نه کوي بلکې د ډیرو خلکو دا ایمان او یقین دی. په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې 2-3 کاله مخکې کار سټارټ کړی په امیزون باندې او په څه وجه باندې ناکامیاب شو، نو دا خلک دا خبرې کوي. ته که وګورې څوک وایي امیزون ختم شو، څوک وایي دا ختمیږي، څوک وایي د پاکستان او د افغانستان دا بیخي کیږي نه. نو نن په دې ویډیو کې زما میشن دا دی چې زه ستاسو دا کنفیوژن نه دی دا کلیر کړم. زه به تاسو سره ریل ډیټا بر سره شیر کوم او ویریفاید فیکټس بر سره شیر کوم. یعنې دا به درته نه وایم چې بس صرف ته زما په خبرو باندې یقین وکړه. زه چې درته څه ښیم او څه درته وایم نو دا به سره د ثبوت وي. د اطمینان دپاره که ته چېرته دا یو خبره راوالې په ګوګل باندې سرچ کړې د چیټ جی پي ټي نه پوښتنه وکړې، نو به تا ته بالکل وایي چې دا 100% کنفرم ده. دا هر څه وګوره په دې باندې ځان پوه کړه او دې نه بعد په خپله فیصله وکړه چې آیا په امیزون باندې کار کول پکار دي او که نه. نن دا وړه شانې ویډیو دې سره به ستاسو د کلونو محنت نه دی، دا به د ضایع کېدلو نه بچ شي او هغه پیسې چې تاسو ډېر زیات په سخته باندې ګټلي دي دا به هم د ضایع کېدلو نه بچ شي. تاسو به یو نوې جذبه او موټیویشن به ورته میلاو شي. امازون کولو د ډیټا مطابق په 2015 کال کې د نن تقریبا 10 کاله مخکې په امیزون باندې تھرد پارټي سیلرز چې کوم دي، یعنې زما او ستا په شانې عام سیلرز خرڅونکي، دا څومره وه؟ دا اهم خبره ده. په هغه ټیم کې دا تقریبا 15 لک، یعنې د 15 لکو نه لږ شانې کم هم کېدلی شو، لږ شانې زیات هم کېدلی شو، خو به داسې وایي چې 15 لک. بیا 10 کاله بعد په 2015 کال کې دا څومره ته ورسېدل؟ دا 2.5 میلیون ته ورسېدل، یعنې تقریبا داسې وایي چې 25 لکو ته ورسېدل. د 15 لکو نه په 10 کالو کې 25 لکو ته ورسېدل سیلرز خرڅونکي په امیزون باندې چې څوک څیزونه خرڅوي دغه خلک. اوس په 2026 کال کې دا به کم از کم 28 لکه یا 13 لکه به وي. نو هغه خلک څوک چې وایي د امیزون مارکیټ سیچوریټډ شوی دی، کمپیټیشن ورکې ډېر زیات دی، یعنې مطلب بس هر یو کس را روان دی او په امیزون باندې سیلر جوړېدل غواړي، دوی دغه ډیټا ته ګوري، دې نمبرو ته ګوري. اوس دلته مزې خبره څه ده؟ دې ته خیال وکړه دې سره به ستا کنفیوژن مکمل کلیر شي. سیلرز چې کوم دي دا خو صحیح ده چې ډېر زیات شو، پلسچن د نه د دې نه هم زیات شو، خو دغه خلک دلته یو ډېر زیاته غټه غلطي کوي. غلطي دا ده چې دوی یو طرف ته ګوري بل طرف ته نه ګوري، یعنې سیلرز ته ګوري خرڅونکو ته، خو کسټمر چې کوم دی په امیزون باندې ګاهک دې ته نه ګوري چې هغه څومره زیات شو. په 2015 کال کې د امیزون کسټمرز چې کوم دي ګاهک د دوی تعداد دا تقریبا 500 میلیون و. اوس دې خبره ته لږ سوچ وکړه، ځان پې پوه کړه، په 1 میلیون کې 10 لکۍ. نو نن 10 کاله مخکې د کسټمرز تعداد څومره وه؟ دا 500 میلیون وه. خو اوس 10 کاله بعد په 2025 کال کې دا څومره ته ورسېدو؟ څه پته درته شته؟ څه اندازه درته شته؟ دا 4.5 بیلیون ته ورسېدو، یعنې داسې وایي چې تقریبا د 500 میلیونو نه دا 50,000 میلیونو ته ورسېدو. نو که په هغه ټایم کې سیلرز صرف 15 لکه وه او اوس 25 لکو ته ورسېدل، نو دې ته هم لږ خیال کوه چې په هغه ټایم کې کسټمرز اخیستونکي چې کوم دي دا 500 میلیونه او اوس 15,000 میلیونه دي. که یو سیلر زیاتېږي نو په سلګونو ګاهک هم ورته زیاتېږي. دا به هیڅکله نه وي چې مارکیټ سیچوریټډ شوی دی او کمپیټیشن زیات. او بیا هغه خلک څوک چې دا خبره کوي چې د امیزون قانون ډیر زیات سخت دی، اکاونټ ډي اکټیویټ کیږي، نیو سیلرز ته مسلې جوړیږي او نوي سیلرانو سره زیاتې کیږي، دا ټولې بې بنیاده خبرې دي. ګوره امیزون که امیزون دی کنه، نو دا زما او ستا په شانې د خلکو په وجه باندې امیزون دی. اوس وخت کې په امیزون باندې تھرد پارټي سیلرز چې کوم دي کنه، یعنی زما او ستا په شانې عام خلک چې راځي او په امیزون باندې سیلینګ کوي، خرڅ کوي، دا څومره دي؟ دا 60% دي، یعنی د 80% نه زیات دي. نو که چېرته امیزون په دغه خلکو باندې سختي کوي، دوی سره زیاتې کوي، نو امیزون به امیزون پاتې نشي. دلته یو نظر تاسو د سکرین ته وګورئ، تاسو ته کی چین ښکاري، موږ تاسو چې ولې چابي چین وایو.
په چابیانو کې دا خلک راځوړندوي. یعنی د خبرې مطلب مې دا چې ورته وګورو څومره معمولي څیز دی، عام څیز دی. دلته تاسو ته د موټیویشن دپاره دا اوس په سکرین باندې درته ښیم چې په دغه څیز کې، په دغه بزنس کې څومره غټ پوټینشل دی. ګوره د امیزون تاسو په خپله د دې معلومات درکړي، ډیټا دله درکړي که نه، چې په 13 میاشت کې دا څومره خرڅ شوي؟ صرف په 13 میاشت کې 10,000 دانې خرڅ شوي. 10K plus bought in past month. نو د ټیک ټاکرانو په شان دله زه دا نه وایم دلته په $14 باندې خرڅېږي که نه، چې درته ووایم چې په علي بابا باندې په $1 والا دلته په $14 باندې خرڅ کړه. نه، هغه ډېرې بې بنیاده او خوشې خبرې دي. په دې کې ډېر زیات چې کوم دی خرچې راځي او فیسونه پرې راځي. خو زه چلو داسې ووایي که نه چې د په دغه یو پراډکټ کې د به نور هم ډېر زیات لیسټینګ به وي او پراډکټس به وي، خو په دې یو پراډکټ کې د ته داسې ووایي چې $1 پاتې کېږي. نو د 10,000 دانې خرڅ کړي، نو د میاشتې $10,000 صرف او صرف دا چې کوم دی که نه د دې یو پراډکټ نه ګټي، چې زمونږ او ستاسو خلک په ټول عمر کې هم نشي ګټلی. بیا ولې سوچ کوه که نه، که چېرته په دې کې $2 ګټلي، که چېرته ورکې 3 ګټلي، نو $13,000 او $10,000 صرف او صرف د دې یو پراډکټ نه. بله د کمال خبره ورکې دا که نه چې تاسو ته ګوره دا پته نه لګېږي چې دغه پراډکټ نه دی، دا یو هلک خرڅوي او که یو جینۍ خرڅوي. دا بزنس د هر چا لپاره دی. اوس فار ایگزامپل یو جینۍ ده که نه، هغه څنګه د کارخانو مارکیټ کې یا په پېښور ښار کې په بل ځای کې د ځان دپاره یو دکان کولو کې او فزیکل بزنس دا شروع کړي، د هغې لپاره به دا ډېر زیات سخت به وي او مشکلات به ولې پکې راځي. خو که چېرته آنلاین دنیا ته راشي، نو د خپل کور نه، د خپلې کمرې نه هغه دغه هر څه په اسانه باندې مینج کولی شي. اوس دا هم درته نه وایم چې زه تاسو دومره موټیویټ کړم چې بس راشئ په دې کې نه خواري شته، نه پکې محنت شته، او نه اکاونټ جوړ کړه په چاینا کې سامان والا او بس سبا به مزي په میاشت کې کامیاب شو، مالدار به شو، ځان ګاډي واخلي. دا هم خوشې خبرې دي. ګوره دا د ټول نه بې بنیاده خبرې دي. په دې کې ښه غټه خواري ده، ښه غټ محنت دی او ټیم درنه غواړي. دغه ګیټ ریچ کویک دا هغه خبرې نه دي. د دغه خبرو کولو، د دغه شانې ویډیوز جوړولو زما صرف او صرف یو مقصد دی. ګوره صحیح ده، په دې کې خواري او محنت شته او داسې ووایي چې ښه ډېر دی ورکړي، خو بل طرف ته که ته وګورې که نه، دا ته چې اوس په موجوده وخت کې کم کار کوې، نو د دې نه به بل مشکل کاري، د دې نه به بل سخت کاري. دا سخت دی ته چې اوس کم کار کوې، یو ورځ سخت نه دی، 2 ورځې سخت نه دی، د میاشتې پورې نه، بلکې ستا ټول عمر دی په دې کې، ته ټول عمر په ځان باندې سخته تېروې. خو دلته که آنلاین دنیا کې ته قدم کېږدې، دغه شان بزنس ته سټارټ کړې که نه، نو سخت به درته وي، خو سر ټیمه پورې به درته سخت وي، مشکلاتو سره به مخ یې، خو د سر ټیمه پورې مشکلاتو سره مخ یې ټول عمر نه. او کله چې دغه شان یو برانډ جوړ شي که نه، دا درته صرف د یو برانډ خبره کوم، د یو پراډکټ خبره درته کوم، نو انشاءالله تاسو په خپله ښکاري، تاسو په خپله پته لګي چې بیا به مزې کوئ. ډېر خلک فزیکل بزنس هم کوي، فزیکل بزنس هم ښه دی که نه، خو په دې کې یو کار دی. اوس فار ایگزامپل دغه ستا بزنس دا په پاکستان کې دی یا په افغانستان کې دی، او ته سبا غواړې چې بل یو ملک ته لاړ شي، USA ته لاړ شي، کینیډا ته لاړ شي، نو ستا چې دلته کوم بزنس دی که نه، کیدای شي دا ته یا ختم کړي یا بل چا ته پرېږدي، یعنې هغه خوند به یې بیا نه. خو دا آنلاین بزنس نه دی، ستا دغه سټور، دا دکان، دا تا سره په جیب کې دی، دا تا سره په بیګ کې دی، ته د دنیا کم ګوټ ته وړلی شي. یو سکسس سټوري در سره شیر کوم، دا به تاسو ته ډېر زیاته مزه هم درکړي، خو زده کړه به هم ته ډېره وکړئ. د دې جینۍ نوم دی ایني فیرس، او د دې یو لور یا یو ورکوټی زوی و، په قرضونو کې ډېره زیاته ډوبه وه، جاب یې په لاس کې نه وه او نه پوهېدلې چې څوک یې په کومه لار باندې لاړ شي، یعنې مطلب سختې پې ډېرې زیاتې په دې باندې تېرېدلې. په یو بیکاره ځای کې دې ژوند کوه. که دا سټوري دې تاسو غواړئ که نه چې ځان پې پوه کړئ، نو دا تقریبا 1 غنټه ویډیو ده، دا هم تاسو کتلی شي په سکرین باندې. زه تاسو په دې وجه باندې ښیم، خو زه خیر هغې ته ضرورت نه چې زه تاسو ته په شارټ کې وایم. نو سختې پې تېرېدلې، په دې کې ټایم تېرېدو چې دې یو خبره واورېدله او دې خبرې سره د دې لایف چینج شو. دې دا خبره واورېدله که نه چې رسې یو قسم ته ای کامرس کېږي، یعنې مطلب په امیزون باندې آنلاین بزنس کېږي چې په هغه کې ته خپل پراډکټس خرڅولی شي. نو دا راغلی، په هغې باندې کار سټارټ کړو او د دې لایف کمپلیټلی چینج شو. خو ګوره دا خبره زه تاسو ته بار بار کوم چې داسې نه ده چې راله او اکاونټ یې جوړ کړو بس خبره ختمه، نه، دا راله دغه سیسټم یې سټپ بای سټپ زده کړو، دې ته ټایم واغستو، مسټیکس د دې نه وشو، مشکلاتو سره مخ شو، د هغې حل یې راویستو او بیا په اخره کې لاړله او کامیابه شو په امیزون باندې. د دې اوس وخت کې د 6 فیګر برانډ دی جوړ کړی په امیزون باندې. د مزې خبره په دې کې دا ده که نه چې د دې جینۍ پلار، نیکه، مور په فیملي کې یو هم بزنسمین نه و، چا ورکې بزنس پېژندو هم نه. دې ته خپل هم دا آیډیا نه و چې دا ای کامرس کېږي څنګه،
خو راووتله سټپ یې واخیستو زده یې کو او د اوس کوم ځای ته ورسېدله. تر څو چې تا سټپ نه یې اخیستی دغه وړومبی قدم نو ته هیڅ هم نشي کولی ځکه چې په حرکت کې برکت دی. دا خبره صحیح ده چې دلته قانون هم شته اصول هم شته خو د دې لپاره ګوره نه دي چې تا منې کړي چېرې ته امیزون ته مه راځه بلکې د دې لپاره دي چې همدا ستا حفاظت وکړي د نورو خلکو حفاظت وکړي. هغه خلک څوک چې نورې پلیټفارم پرېږدي ای بی والمارټ او داسې نور ډېر او راشي په امیزون باندې ټرسټ کوي او دلته خپل شاپینګ کوي او خاص کار هغه خلک څوک چې دو نمبري کوي. دا اصول او قانون د دې لپاره دی چې دغه شان خلکو مخنیوی وکړي. کله چې ته صحیح کار کوي او ښه په ایماندارۍ سره کار کوي مطلب د امیزون چې کوم کسټمرز دي ګاک دغه خلک د دوی خیال ساتي دوی ته صحیح څیز ورکړي هسې اخوا دېخوا ورسره نه کوي صرف ځان ته نه ګوري بلکې دوی ته هم ګوري. او زموږ استادو په دې مارکیټونو کې بازارونو کې چې کوم فراډ او دوکې کېږي که نه دغه څیز ته دلته نه کوي نو ته به د امیزون فیورټ یې. کومه چې صحیح لار ده صحیح طریقه ده که نه دا به درته انشاءالله په دې کورس کې موږ سټپ بای سټپ په اسانه پښتو کې ښایو.